او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم شوی دی او زه په دې سره ډېر متاسف یم. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو تر لاس په لاس کېدو وروسته طالبانو په کابل کې د دغه ډلې د یوه مامور په لاس د یوه ځوان وهل ټکول تایید کړل او ښکېل کس یې ونیو. په دې وروستیو کې هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه او پکې یو امنیتي ساتونکی د لارې پر سر یو کس وهي، کله چې امنیتي مسؤلین له یادې پیښې خبر شول عاجل لاس په کار شول او په پیښه کې ښکېل امنیتي ساتونکی نیول شوی دی. د طالبانو د نیول شوي غړي ادعا کړې چې د یوې نجونې تر شکایت وروسته یې دغه ځوان وواهه او اوس خواشینی دی. په دې وخت کې کله چې د نجلۍ ماته دا خبرې وکړې نو زما احساسات کنټرول نه شو، زه غیرت په جوش کې راغلی او په دې نفر ماوار وکړ. ماته دا نه و په کار په عام محضر کې چې په دې نفر ماوار کړی و او ما باید له ده سره اصولي چلند کړی وی او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم شوی دی او زه په دې سره ډېر متاسف یم. خو په خپرو شوو ویډیوګانو کې په دغه ځای کې هیڅ ښځې نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو تر نشریدو وروسته پراخ غبرګونونه پارېدلي وو او کاروونکو دا له ښاریانو سره د طالبانو له سپکاوي د ډک چلند یوه نمونه بللې وه.